سلام ګران لیدونکو، پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. ملا غزنوي باغیانو ته ویلي ستاسو په وژلو او تاسو سره په جګړه ښه پوهیږو. تاسو د ناټو امریکا په ملتیا څه وکړل؟ خلک من آرامه کوي. د بدخشان والي مولوي محمد اسماعیل غزنوي بغاوتګرو ته د ګواښ او توصیې په ژبه ویلي ستاسو په وژلو او تاسو پر وړاندې پر جګړه ښه پوهیږو. تاسو هغه وخت چې ناټو امریکا مو ملاتړ و څه مو وکړل؟ پر هېواد د تسلط ارمان به ګورته سي ما کوي زموږ بېوزله خلک من آرامه کوي. غزنوي ویلي زموږ خلک آبادۍ ته اړتیا لري، امنیت او عدالت قائم دی، هر څوک چې مشکل لري را دې شي زموږ دروازې پر مخ خلاصې دي. د اسلامي امارت مشران تر وروستي حده هڅه کوي خپل مخالفین د خبرو او منطق له لارې د پردیو له لمنې را جدا کړي. بلخوا د یاسین زیا په مشرۍ ازادۍ جبهې ادعا کوي چې د بدخشان ځینې سیمې نیولې دي. د ولسي جرګې پخواني غړي کمال ناصر اصولي ویلي په هر پلمه او انګیزه پر هیواد او ولس د جګړې تپل یو جنایت دی. هغه ویلي جګړې هیواد وران کړی او د افغانستان د وروسته پاتې کېدو تر ټولو لوی لامل هم همدا څو لسیزې جګړه ده. بلخوا قاري عیسی محمدي ویلي هغه څوک چې د پاکستان پر ملاتړ جګړه کوي ټول غله، جاسوسان، مفسدین، بې غیرت او معامله کوونکي دي. هغه ویلي د افغانستان اوسنی نوی نسل اوس په هر څه پوهیږي او د دوی پر کړنو نه غولیږي. حماد وایي نجونې اسلامي اصول نه مراعتوي او ځوانان د جنایتونو لور ته کش کوي. د اسلامي امارت غړی عبدالحق حماد په خپلو تازه څرګندونو کې د نجونو د حجاب او رفتار پر مسایلو خبرې کړې دي او ځینې ټولنیز جرایم یې په مستقیم ډول د دغو مسایلو محصول بللي دي. نوموړي ادعا کړې چې نجونې اسلامي اصول او د حجاب حدود نه مراعت کوي او د خپل چلند له لارې ځوانان ځان ته جلبوي. د حماد په خبره کله چې ځوانان د نجلۍ د لاسته راوړلو یا ورته د رسیدلو لپاره مالي امکانات او پیسې ونه لري نو د نجونو د جذبولو او خپلو غوښتنو د پوره کولو په خاطر مختلفو جرمونو ته لاس اچوي. نوموړي د دې چلند پایلې د ټولنیزو ناامنیو عامل بللي او زیاته کړې ده چې په داسې حالت کې ځوانان مجبوریږي غلا وکړي، اختطاف وکړي او مجبور دي چې څوک ووژني او یا سل کاره نور بد عملونه ترسره کړي. د ایران سپاه پاسداران ویان حسین مجتبی بریتانیا ته خبرداری ورکړې که روانه جګړه کې امریکا سره هر ډول پوځي مرسته وکړي نو مشروع هدف به یې وګرځي. نوموړي ادعا کړې چې اسرائیل د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي روانه جګړه پراخه او نور هم پکې ښکیل کړي. نوموړي ټینګار کړی چې ایران به د هر ډول احتمالي برید پر وړاندې قاطع او مناسب غبرګون وښيي. نوموړي داسې مهال دغه څرګندونې کړي چې د بریتانیا نوي لومړي وزیر د واک په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې امریکا کولی شي د ایران پر ضد جګړه کې د دوی له پوځي اډو کار واخلي. ملا برادر وایي عصري ټکنالوژي د هیواد له مهمو اړتیاوو څخه ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند مخابرات او ټکنالوژي اړوند نندارتون پرانیستي مراسمو ته په خبرو کې ویلي اسلامي امارت د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د ټکنالوژي ودې لپاره هم عملي ګامونه اخلي او عصري ټکنالوژي پراختیا د وخت له مهمو اړتیاوو ګڼي. ملا برادر ویلي د مخابرات او ټکنالوژي وزارت نندارتون به د ټکنالوژي د ترویج برخه کې مهم تمام شي. هغه هیواد کې بیروزګارۍ ته په اشاره ویلي اسلامي امارت هڅه کوي د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره خلکو ته کاري فرصتونه برابر او هیواد کې د بیروزګارۍ کچه راټیټه او هوسا ژوند ته زمینه برابره کړي. ټرمپ پر ایران د بریدونو ودرولو امر کړی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خپل پوځ ته امر کړی څو پر ایران بریدونه ودروي. اکسیوس د خپلو سرچینو له قوله راپور وکړی امریکا که څه هم د بریدونو بیا پیلولو لپاره پوره چمتوالی لري خو اوس مهال له ایران سره په خبرو بوخته ده. یا د رسنۍ دغه راز ویلي امریکا له تیرو 13 ورځو راهیسې هره ورځ پر ایران هوایي بریدونه کول او بلخوا ایران هم د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر هیڅ کوم هیواد برید نه دی کړی. د یادونې ده چې په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ سخت پړاو ته داخل شوی و او دواړو لوري یو د بل پر اهدافو پرلپسې بریدونه کول. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او عامه اړیکو وزیر شفیع جان ویلي له افغانستان سره د لارو تړل د ستونزو حل نه دی بلکې د ستونزو د حل لپاره یو میکانیزم ته اړتیا ده ځکه چې د سوداګریزو اړیکو د درېدلو له امله خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان د شنبې په ورځ له یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویل د خیبر پښتونخوا د ډیرو خلکو ژوند له افغانستان سره په سوداګرۍ پورې تړلی دی او په وینا په اوسنیو شرایطو کې د دواړو خواوو سوداګر
له سخت فشار سره مخ او بې برخلیکه دي. هغه وویل پاکستان له هند سره د سوداګرۍ خبره کوي خو له افغانستان سره یې لارې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په نړۍ کې د منځګړیتوب رول لوبوي دا ښه کار دی، خو په وینا یې پاکستان له خپل اسلامي ورور هیواد افغانستان سره خبرو ته چمتو نه دی. شفیع جان د کوم هیواد د نوم له اخیستلو پرته وویل که د کوم هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي نو د هغې مخنیوی ضروري دی او که مخنیوی یې نه کیږي نو د حل لپاره مناسب اقدام هم اړین دی. تیره ورځ له ایران او پاکستان نه نږدې 2000 کډوال افغانستان ته جبري ستانه کړل شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې علي کمیسیون خبر ورکړی چې تیره ورځ 354 کډوالې کورنۍ چې شمېر یې 1815 تنه له ایران او پاکستان افغانستان ته جبري ستانه کړل شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې دغه کډوال د ننګرهار د تورخم د کندهار د سپین بولدک د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې ستانه شوي دي. راپور زیاتوي له یادو کورنیو څخه 283 کورنۍ د تورخم له لارې، 44 کورنۍ د سپین بولدک له لارې، 21 کورنۍ د ورېښمو پله له لارې او 6 کورنۍ د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ راستنې شویو کورنیو سره د اړتیا وړ مرسته هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له ایران، پاکستان او ترکیې افغانستان ته ستانه شوي. بلخو راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې شاوخوا 2.5 میلیونه هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي چې په پاکستان کې له اسنادو پرته میشت وو. د هند د دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي نوې ډیلي له پاکستان سره د عادي خبرو اترو اراده نه لري او که هر ډول خبرې ترسره شي نو یوازې به د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر په اړه وي. سنگ د کارګیل جګړې د بریا د 20مې کلیزې په مراسمو کې ویل د هند دریځ روښانه دی او پاکستان تر ورکې لاندې کشمیر د هند برخه ګڼي. هغه پاکستان یو ځل بیا د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او ادعا وکړه چې اسلام آباد تروریزم د خپل دولتي پالیسۍ برخه ګرځولې په داسې حال کې چې هند د ټکنالوژۍ نوښت او اقتصادي پرمختګ پر لور روان دی. د هند دفاع وزیر د تیر کال د سمندور عملیاتو یادونه هم وکړه او خبرداری ورکړ چې که پاکستان د هند پر ضد هر ډول اقدام وکړي نو نوې ډیلي به ورته په کلک غبرګون ځواب ورکړي. سنگ همداراز ویل هند به نور د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو ترمنځ توپیر ونه کړي او د دواړو پر وړاندې به یو شان چلند وکړي. د هغه په وینا د کارګیل جګړه یوازې پوځي بریا نه وه بلکې د هند لپاره یوه ډیپلوماټیکه لاسته راوړنه هم وه ځکه نړۍ ته د هندي ځواکونو وړتیا او قرباني وښودله. اوکراین اعلان کړی چې د شپې عملیاتو پر مهال د روسیې په څو مهمو پوځي او لوژستیکي هدفونو بریالي بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي په دغه بریدونو کې د وسلو د تولید یوه فابریکه، د نفتو تصفیه خانه، د سونګ زیرمه او لوژستیکي مرکزونه په نښه شوي دي.